سوځولو ته مې دای راځي خو نه دی راځي که د رقیب سره لالای راځي خو نه دی راځي دا ښه خبره نه ده که نه عمره روژه خو دې نه وي نیولې ولې وړوکی یم څو کالو یې خشول ده ارنګ نشته چې بایسکل نه ارنګ وي ته وایي داسې مه وایه چې نره زندګي ده د سوالګرو نه بدتره زندګي ده په هر حسن پسې شاته شاته ګوري دا زمونږ څه نه هره زندګي ده سلامونه نیکې هیلې او ښه احترامات مې ومنئ په دې چې تاسو به روغ او جوړ وئ او د روژې مبارک کې شپې ورځې به مو په خیر سره تېرېږي د نورو ورځو په څېر موږ نن د دوه سرکه سیمې ته راغلي یو او دلته تاسو وینئ چې بېلابېل ماشومان ځوانان خلک په روژه ماتې ته په اخیستلو باندې بوخت دي نو زموږ سره اوسئ موږ په همدې سیمه کې قرار لرو موقعیت لرو له بېلابېلو ځوانانو سره دوکاندارانو سره خلکو سره مونږ خبرې کوو چې دوی دغه مبارکه روژه څنګه تېرېږي زموږ سره اوسېږئ د ودان تلویزیون درنو لیدونکو یو دوکاندار دی سره مخ استاد ستړی مه شئ څنګه دا روژه کې ستاسو کاروبار څنګه دی والله بس بیخي شکر دی کاروبار بیخي ښه دی هر څه سم دي انشاءالله ښه ښکلې تېرېږي روژه بلکل په د روژه کې خلک څه شی ډېر اخلي مثلا د روژې نه بغیر یو رقم شیان خرڅېږي او روژه کې بل رقم ته ستاسو خو دوکانداران یا تاسو ته معلومات کېږي کوم ډېر شیان خرڅېږي والله خو په روژه کې خو مختلف شیون مثال خلکو خولي هغه شیون مثال چې په روژه کې بدون د روژې نه هېڅ نه غواړي لکه د روخبزې ډېرې خرڅېږي سبزي ډېره خرڅېږي د مربې شوې داسې نره مختلف شیون دي چې د غیرژې خپل جنس معلوم دی داسې کېږي چې د روژه راشي قیمتۍ شروع کوي تاسو څنګه یې غلطۍ کوئ د خلکو سره نه یې کوئ څه ډول نه نه انشاءالله د الله په فضل یې موږ سره نرخنامه سره دو د بزور نرخنامه موږ خپله تلیفونونه کپي کړي دو هر څه ګرتلی شي پوښتنه کړی شي مثال چې بزور نرخنامې نه موږ کوم شی قیمت وي موږ جریمه منو هر څه منو کني موږ ته یوسه پرې د دکونه ته د روژه کې د څوک غلط کړي نه وي نه 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 هېڅ دا کور باید څوک ونه کړي ژوندی دی مننه استاد دا دې څه کېږي دا مې وریره دی عمر نامې کي او بس دو سرکه ته راغلي یو رژیم مازدیګر دی ټول خلک هرڅه رژیمتي وخلي موږ خپله راغلي یو کرین هم نږدې دي دغه نږدې سهاک یو دا ټول د منطقې خلک دي نو عمره روژه خو دې نه وي نیولې ولې وړوکی یم څو کالو یې پنځو خو نه یې لوی د پنځو یې د ویښتان دې چا در باندې پرې ایښي دا پلور دا د تره ده پلار دې چېرته ده اول ته پیسې نه دي درکړي د روژه ماتې لپاره ولې نه دي درکړي څنګه دا تره به دې چې درته واخلي که نه چه خوان درکوي جوش ورته وخلي اوس بیا کې د کوننه چای جوش غواړي نو هیله ده چې ورته واخلي انشاءالله ورته وخلم د اوس چې لوړ شم د کون خپل دی ورته وخلي دا خو اوړه دي ازود دي هر شی چې خوري دی ته اجازه شته بالکل ژوندی اوسئ مننه درنو لیدونکو زموږ سره اوسېږئ دلته رشم زیات دی خلک راځي د روژه ماتې لپاره سودا اخلي نورې مرکې هم لرو زموږ سره اوسېږئ د ودان تلویزیون درنو لیدونکو مخکې مرکې به تاسو لیدلې وي موږ په همدا دوه سرکه کې موقعیت لرو دلته یو کس دی چې چکني او مستې اچار ورسره دي نوم دې څه ده انډیواله نوم مې ریاض خان ده د پلار نوم یې شهید ګل دی د
د کچخل اوسېدونکی یم. دا په روژه کې خرڅوي که نور وختونه هم خرڅوي؟ دا هلې په روژه کې خرڅوم. ها دا خو اچار دي دا لاندې که نه دا چکني ده بل لوبیا ده. دا چکني دي کوم تازه ورځې پخوي؟ دا تازه ورځې پخوم. خو دا خلک شکایت کوي چې دا د ډېرو ورځو وي. تاسو څنګه؟ دا یوه ورځ ده پخېږي دا به هم ته بیا مونږ کور ته وړو دا بیا خپله کور کې پخوو. بازار کې هم ډېره مشهوره چکني خرڅېږي دلته د خلک اخلي ده؟ اخلي. چې ورشوی دي دا؟ دلته بدرنګ ورچوو دغسې دنیا ورچوو کشنیز دغسې نور سامان. دا اچار دي کوم وخت دي؟ دا پاکستاني اچار دی. دا مو ډبۍ نه خلاص کړي دي که؟ دا ډبۍ نه خلاص کړي دي. دا یو په څومره کیلوی په څومره؟ کیلوی په 150 روپۍ ده. ها ډېره زیاته مننه. په روژه کې په عموم کې چې ډېر مشهور دي پکوړې یا سمبوسې چپس دا ډېر زیات خلک خوښوي. استاد ستړی مه شئ. محترمه ښه جوړې په خیر ته به ښه ده. نوم دې چې ده؟ شهید ګل. شهید ګل. دا څومره وخت کېږي چې دا پکوړې دا خو تقریبا د 4-5 کاله دا کاروبار ده. دا کاروبار په آیسکریم خانه اوس په روژه کې د روژې سامان خرڅوي چې کله روژه تېره شي نه بعد د آیسکریم خانه ده هوټل ده دا هم کاروبار ده. په ورځ کې څومره پکوړې پخوي؟ یاره په ورځ کې خو تقریبا مخکې مې ډېره تېزه سوده وه خو اوس دا اوته ورځ خو دومره سړ ته راغلې دي چې خپل سره نشي پیدا کولی. دا ولې څه ورباندې شوي دي؟ خو بس د ګرمۍ وجه شوه خلک کمزوري شوه پیسې مې څه ورکې شوې. دا د روژې د ښه وه اوس خرابه شوه. اوس خرابه شوه. د پکوړې د شیان د همدلته جوړوي دی خپل. دا چرګه بیا په چې کې ورته اچوي؟ چرګه به مې دا نه 300 350 دا سره واخ مقام دا خپله په څو کله یو ریټ وي کله بل ریټ وي نن یو ریټ وي کله بل ریټ وي ریټ ورځ ریټ سره خرڅوي. دا یوه په څو ده؟ دا خو نن سبا مې په 350 ورکوي. تاسو په څو اخلئ؟ مې خو په 300 پلاس کم 300. دا خو خراب چې خراب شي بیا چې خراب شي ولې وشي چې څه وکړي خراب په شخص خرڅولی شي خپله یې نه خوري پسې؟ نه خپله نه شي خوړلی. نه خو خراب شي نه چې روغې وي هغه نه چې روغې وي خپله یې خوري په بل یې خرڅوي په بل یې خوري. په کور نه خرچه کې که نه یې ولې نه کوي بیا چې شي پوره لګیا خو دغه کار ته لګیا وي. بس ډېره مننه. نوی کال نوی نظام دی هر طرف سپین بیرغونه صد غرو لمن شنې دي ښکلي ښکلي سره ګلونه صد غرو لمن شنې دي ښکلي ښکلي سره ګلونه اسلامي نظام راغلی ډېر صحیح نظام راغلی څومره ښکلي عالمان دي ځکه ورک شول رشوتونه صد غرو لمن شنې دي ښکلي ښکلي سره ګلونه. معلم صاحب همدومره بس هغه چې معاش دې ډېر شوی دی که کم شوی دی؟ ډېر دی. نه اوس څومره ده؟ 8,000. مخکې څو وو؟ مخته 8,000 وو. هغه 8,000 موږ چې شعر دې ځکه ورته ویلی خو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. مننه. څه نومېږي؟ نوم مې شمس الله ارمان. شمس الله احمد. ډېر ښکلي ویښتان دي دا سره کم والا خو دا خو د غاره کام دی قدرتي. ته یې جواب دا خو ډېر جالب دی والا. دا لکه چې ټول یو ګروپ یې؟ ګروپ یې واخیا. نوم دې چې و نوم دې؟ نوم مې شمس الله. د هغې ساحې یې؟ د هغې تو سره کار ملګري یې دلته ورسه یې؟ ملګري یو چې وخلی دا رژیم کې چې خوند درکوي؟ دلته خو چې نه وخواله بس دا ګوتې دا ګوتې یا دا یې کوم چا دی؟ وښې دي. ښه شوقي یې؟ خامخا دا نره ملګري دي سترګې دي دا. ته ولې سهار پټ کړو؟ ستړی یم ستړی یم خبرې وکړه نو خبرې خو څه ګناه نه ده. وغږېږه د ملګري به دا دې موږ خبرې زده نه دي. دا سهار وښیه کمرې ته دا نه چې وایي که دا قدرتي دا رقم ته؟ نه دغسې ده. دغسې جوړوی وخت نو وخته که داسې پرېږدی داسې پر یخې مې دي مخته مې لږ سرګړی دا یې مو سرګې دي؟ تو والا تخمن به ډېر تخمن نه تیل وروتلي دي هغه چې استعمال کوي بیا شي. ته هم د هغې علاقې یې؟ چې مزدګار کې د دوه سرکا کې ګرځئ چې خوند درکوي؟ ولا دلته 900 رش مخکې مو خرچې ډېرې کړې که اوس یې کوي؟ مخکې ما ډېرې کړې اوس یې ډېرې. چې خورئ ډېر؟ ولا خو دا لوګونو زړې دي بینډۍ دي دا
سبزی سبزی خورم غوښه دا چیم نه خورم غوښې نه کې خوند رژمتي اختر زم رښتیا چې کړی دي ولا دغه جمعې بیم کړی یو ګروپ یو جوړه مو کړی دو که کړی دي خو مو بداله وینه کړی دي چې شیر لنډۍ ټوکت شي ولا اوس دا وی دي خو دا تی وکای وای دا دا وی دي خلکو غوښتنه ده څه کومه ولا تر نو مکه څه سوځولو ته ودای راځي خو نه دی راځي ته د رقیب سره لای راځي خو نه دی راځي دا خبره نه ده کنه ډیره ډیره مننه ستړی مشه جوړې ته بیا د ملګری کوم ځای ته زه خپل اسم الخل منځای ولسوالۍ درخل کوم اوسیدونکی یم رجا سرسرګي ولا الحمدلله ډېره خپل تېرېږي څومره تروې دې وکړې به دا ولا تروې خو هسې کوي وانې مې اورېدم که تېښته کړې وي ډېره دې کړې دي انشاءالله بلات مو وکړه الحمدلله د تسپنې دې ډېر شوی ولا تسپنې خو بس الله نومونه دي چې کومې مخې ترسي یایي کوم یو ته یو وایه ولا استغفر الله ډېر یایو ځکه چې د خپله ګناه خبره ده اختر پوره مې څه کړي دي ولا اختر پوره خو چې خلک چې کې همونګه کو دا ملګري مو ته یو ګروپ وبرېښدی ان شاء الله چې ملګري آی کلی ولا یو افغان خوشحالي دا کله کله کرسي کنه نه الحمدلله اوس پر خدای افغان در ولا مننه ژوندای اوسه یو بل ځوان دی زه چې چا سره اوړم ډېر ښکلي ویښتان لري خو زما نشته غضب دا دی درلاند به که مکمل نه خو بیا نه کېږي که نه نه کېږي ور پلاستیکي به ویچوي بیا پلاستیکي خوند نه روکوي نه چې پلاستیکي ته نه چې خدای نه محرومه کړی نه چې په وکړه دا خبره ده ستړی یم تزاد سلام علیکم مکمل احمد علي خان مکمل احمد ها د مکمل سره مکمل مخ ته ویلوړ یم نه دا د نوم دی که نه اصلي نوم احمد علي خان دی احمد علي مکمل دا مې تخلص دی مکمل خو تخلص خو سر درسي نه مو ته مخ ته کړم چې خرڅه دا نو سټایل ده نو سټایل دی چې نوی نظامونه دي دا وختون د څومره وخت کېږي چې پریا یاره دا 2009 کې دوبۍ ته لوړه میټم نه پریا کې تر نن ورځې پورې 2024 سکوله ده یا دا ډېر وړه دي وړه دی ورو باس کله سترګي کله وړه دی ګیره نه پرګاده ګیره وا پرګادو خوان ور سره وږي خوان وږي دغه سره وزن چې پر خو در ځون ګور د اعمال لشي سره گاډو دا شیر لنډۍ چې غوځه انت نه درسي سباق میاله نه ده کنه پلسام پر میاله ده خو بیګم نه دوبۍ کې ادا سیدو تو ته ذهن ته چې نه درسي ورسي د واسه اوس ولا درته وخت دی وایا دا درته وخت دی وایا یو چې وایا په جوړه خامہ خاطر ته وخت دی وایا نه خو دا د سیدو ورته شیر نه چانس دا ده خو ډېره زه ته وای چې دا مې وای په ډوړ سترګو ورا مننه او نه رضوانون با خشول وای کنه نه اخ خشول ده ارنګ انسته چې بيسکل نه ارنګ ته وکړو کوم یو ده دلته یو بل ماشوم دی چې شعر نه سره دی نوم دی چې ده سیف الرحمن څوم چلګي کې پنځم کې ته شعر وایې دا منوال ډېر خلک وایي داسې مه وایه چې نره زندګي ده د سوالګرو نه بدره زندګي ده په هر حسن پسې شاته ګوري دا زمونږ څه نه هره زندګي ده او د بنګړو غوندې په نه جنګ کې ماتېږي بې اعتباره بې باوره زندګي ده واه ډېره مننه دا د خپل ده نه خپل مې نه دی خپل نشي لیکه نه خپل ډېره مننه پاس نوم خو ابراهیم ده نوم ابراهیم افغان دا شریخ جوړوي خدا ختم شوی ده نه را بس بیا ته یو شودش ته ډایرکټ بیا ډایرکټ جوړوي شي نه جوړوي دا د شودو مټکو نه غبین او کاکاو کیرسي د ورځې رجمات کې څومره پیسې یا ګټه درته کی والله رجمات ټول شپه چې وایو تاسو خو 2.5 زره روپۍ ګټي خپل دلته نور ځایونه هم جوړ کړي دي کم دا یوازې نه دا کافي شاپ دی او دا تاسو ده ان شاء الله څه شعر لنډۍ ټوکه ذهن ته درځي والله د څه خاص خو شي نشته او دا څه خشوم خو برېخې بس نورمالي ځکه چې مزه راځي والله اوس پر خو مجرد نه رجا کې دعا به ونه کړې والله و مو کړې هو نه روزه په برخه کې مې دی و د په برخه کې مې د وې چې نه دی کړی نه نو ژوند په برخه کې وسه پر هم چې نه دی ها څه پیغام لري ژوند اوسه مننه بس پیغام هم دغه دی دو سرکا به زور شخصا دو سرکا ځوانونو ته شخصا امیر صاحب ته چې د مونږ د قوم امیر دی عموما کې
چې دغسې ځوانان خشول وساتي لکه د خشول چې دي همداسې که پیشاب او نورو خلکو نه هم د سوداګرونو نه همدا غوښتنه ده چې دلته د ښایسته ښایسته که پیشاپونه راوړي او ښایسته ښایسته زویونه راوړي. ډېره مننه. ډېر ښایسته دا به موږ نه لږ وخورئ مفهوم کې. بلکل سر سترګو سر وګرځئ. استاد ستړی مه شئ. جوړې خیرت دی. لکه چې ښه ستړی یې. را چې ستړی خو یې څومره واوره وباسئ؟ بس ما خو نن شروع کړې دغه ګاډه مې خالي کړې ده دغه پکې پاتې ده. کوم ځای؟ یم خو د کونړ. کونړ یې دلته راغلی. او کیلو یې په څو ده نن؟ کیلو د من خبره ده، من په 40 روپۍ ورکوم. اوس خو بارانونه ډېر دي، ته به هم سوال کوي چې خدای ښه ګرمي. نه زموږ سوال کوو چې الله ښه بارانونه وکړي. بیا خو ډېره زیاته مننه. کور د ودان د ودان تلویزیون درنو لیدونکو، تاسو به زموږ سره دا خپرونه لیدلې وي. دا د خوست په 2 کیلومترۍ کې دلته 2 سرکا کې داسې کوچنی غونته بازار دی، خلک ډېر ورته راځي. تاسو به د خلکو خبرې اورېدلې وي او د کاروبار خوا دېخوا د روژې روژه ماتې مازدیګر د ډېر خوند کې خلک په مینه محبت په ورورولۍ او په ښه ډاډه امنیت سره دلته راځي. خلک سوداوي اخلي، یو بل سره خپل هغه ملاقاتونه چې دوی د ورځو نوي سره لیدل دلته کوي. نو د ودان تلویزیون په انشاءالله په راتلونکي کې د خوست لر او بر سیمو ته ځي. نو ما سلیمان ژوندي او د کمرې په برخه کې رفیق زعین صاحب دوست صاحب مخاخه کوو. انشاءالله بل وخت به مونږ بیا راځو، یو نوي ځای ته به ځو.